کراچۍ زندان کې له افغانانو سره څه روان دي؟ پاکستان له افغانانو سره څه پیل کړي او افغان حکومت ولې پر ضد اقدام نه کوي؟ تازه د کراچۍ په زندان کې څه پیښ شوي؟ او دا څویم نفر دی چې په دې زندان کې ژوند له لاسه ورکوي؟ دا ټول مهم جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. ولی خان 3 میاشتې وړاندې له خپلې لور تور بیبي سره د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو د قانوني اسنادو نه لرلو له امله د کراچۍ په لنډي زندان کې بندي او د سختې ناروغۍ او د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله مړ شو. د پاکستان د کراچۍ په زندان کې دریم افغان هم ومړ. له تاج محمد او عبدالخلیل وروسته ولی خان دریم زنداني دی چې د پاکستان په زندان کې مري. ولی خان 3 میاشتې وړاندې له خپلې لور تور بیبي سره د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د کراچۍ په لنډي زندان کې بندي او د سختې ناروغۍ او د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله مړ شو. منځه کاکړ په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم د ولی خان مړي نتایج او ازادي راډیو ته ویلي د ولی خان په نامه یو افغان د کراچۍ په لنډي زندان کې مړ شوی دی چې له عمل یې شدیده ناروغي ښودل شوي. په زندان کې د دوی درملنه لکه څنګه چې باید وشي نه کیږي. اوس هم د کراچۍ په سنټرال او لنډي زندان کې سرطاني ناروغان او هغه ناروغان چې د پښتورګو او نورې ناروغۍ لري شته او موږ بار بار د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه کړې. په همدې حال کې د عبدالخلیل په نوم د یوه افغان کډوال کورنۍ چې د سرطان ناروغۍ له امله له خپلې میرمنې او د میرمنې ورور او میرمن سره یې پاکستان ته تللی و او د پاکستان په زندان کې مړ شو، وایي چې د پلار جسد یې د ښخولو لپاره ترلاسه کړی، خو د دوی مور چې هغه هم ناروغه ده او د خاوند له مړینې خبره نه ده، اوس هم د پاکستان په کراچۍ کې بندي ده. د عبدالخلیل زوی فواد زیارمل په دې اړه ویلي همدا چې کراچۍ ته ورسېدل ونیول شول او زندان ته ولېږدول شول. هر څومره مو چې هڅه وکړه ومو نشو کولی چې کوم معلومات ترلاسه کړو. بالاخره د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر شولو چې پلار مې وفات شوی. بیا د سفارت او سفیر صاحب په مرسته مو وکولی شول چې جنازه انتقال کړو. مور ماما او د ماما ښځه مې لا هم په زندان کې دي. موږ جنازه دفن کړه، خیر و خیرات مو وکړ، خو مور مې لا هم نه ده خبره. هغه د پاکستان له حکومت او طالبانو غواړي چې د هغه مور په خوشي کولو کې جدي مرسته وکړي چې ناروغه ده او 4 ځله عملیات شوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې چې ولې د بندیانو خوشي کول او بیرته ستنېدل ډیر وخت نیسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاري ویلي چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي، خو تخاري د 150 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. هغه زیاتوي تر اوسه پورې په دې زندان کې 101 تنه بندیان دي چې 138 ښځې، 150 ماشومان او 214 نارینه دي چې له نیکه مرغه 152 خوشي شوي او په راتلونکو 2 یا 3 ورځو کې به هیواد ته ستانه شي. له 150 تنو څخه 40 تنه په سند ایالت کې او پاتې نور یې د کراچۍ په زندان کې دي. د تخاري په وینا په هغو کسانو کې چې خوشي شوي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي بیبي پریګل د عبدالخلیل میرمن نشته، هغه لا هم په زندان کې ده. له دې مخکې د پاکستان له مرکزي او نورو زندانونو نه شاوخوا 283 افغان بندیان خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.